سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې ونغښتي وئ زه بیخ الله ایماني یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو نن په دې ویډیو کې په دې غږیږو چې څنګه کولی شو چې یوه سمسنګ اوریجنل موبایل ته پروګرام وکړو نو په دې ویډیو کې تاسو ته سمسنګ اوریجنل موبایل ته پروګرام کوم تاسو به ټوله طریقه وګورئ دویمه برخه کې موږ په زلټریکس کې کار کړی و نن درته عملي کار کوم په یوه سمسنګ موبایل نه نو تاسو ګورئ چې زه سمسنګ موبایل راخلم ګورئ مینوالو کله چې تاسو پروګرام کوئ نو دغه هوم بټن دې ته وایي منځ بټن دا به ونیسئ او دغه ولیم ډاون بټن لاندې بټن دغه به ونیسئ او کله چې دا دوې ټینګې ونیوې نو بیا به مینوالو تاسې پاور ورکئ دې ته پاور بټن وایي کله چې پاور ورکړ نو هغې وروسته به تاسو ولیم اپ بټن پسې ووهئ نو ستاسو موبایل به ډاونلوډ موډ ته ولاړ شي نو تاسو ګورئ زه اوس دغه ډاونلوډ موډ ته بیایم هوم بټن نسم او ولیم ډاون بټن نسم نو دلته پاور بټن ورکوم کله چې ډاونلوډ موډ ته لاړ نو له هغې وروسته به تاسو ورته پروګرام کوئ اوس به ولیم اپ بټن یا پاس بټن پسې ووهئ ډاونلوډ موډ ته ولاړ نو په دې وخت کې به تاسو مینوالو کمپیوټر ته کنیکټ کړئ تاسو به دغه ماډل وګورئ دلته ګورئ پاسې لیکلی SM G570F دغه ماډل دی زد3X چې کله تاسو خلاص کړو نو ما مخته یادوري کړې وه هلته تاسو ته لیکلي وي چې تاسو ماډل انتخاب کوئ نو تاسو به هغه ماډل ورکئ نو دغه موبایل تاسو کمپیوټر ته کنیکټ کړئ ماډل به تاسو یاد وي G570F نو سمسنګ ټول پرو زه خلاصوم دا ګورئ مینوالو سمسنګ ټول پرو ما خلاص کړ دلته به مینوالو تاسو سمسنګ ټول پرو چې دی دغه به خلاص کړئ او دلته ګورئ مینوالو دلته به تاسو پاس په دې کې ماډل ورکئ کوم ماډل چې ما هلته انتخاب کړی و او ما موبایل را سره دی هغه ماډل به دلته تاسو په سرچ کې ورته انتخاب کوئ G570F او دا به ډبل کلیک دی باندې وکئ تر څو ماډل انتخاب شي کله چې ماډل انتخاب شو دلته موږ ته څلور فایلونه راکړل شوي دي فایلونه چې دي هغه دوه قسم یو ته یې یو فایله وایي او بل ته یې څلور فایله وایي نو کله چې تاسو فلش فایل د هارډ ډیسک څخه راخلی نو تاسو ګورئ چې یو فایله دی او که څلور فایله که یو فایله وي نو تاسو به یې فقط په PDA کې راخلی او که چیرې څلور فایله وي نو تاسو به دا ټولې خانې ډکوئ او څلور فایلونه به پوره کوئ نو مینوالو تاسو ګورئ زه هغه څلور فایله فایل چې ما ډیلیټ کړی هغه راخلم خیر دلته نشته زه به دغه فایل د هارډ ډیسک څخه راواخلم نو له دې ځای څخه خارجېږم هارډ ډیسک ته ځم دلته هارډ ډیسک ګورم چې هارډ ډیسک واخلي کمپیوټر سره کنیکټ شي زه تاسو ته د فایل د راخیستو طریقه هم ښایم دلته به مینوالو په سرچ کې G570F ماډل ورکئ دلته به تاسو ته فایلونه راواوړي د ګورئ مینوالو دغه فایل دی په وینرار کې بند دی تاسو به ډبل کلیک په دې باندې وکئ تر څو تاسو دغه فایل له وینرار څخه راوباسئ ډیسکټاپ ته نو له ډیسکټاپ څخه یې به تاسو راخیستی شئ په زد3X کې
نو تاسو ګورئ مینهوالو فایلونه راواخیستل شول. نو دلته ګورئ په ډیسکټاپ باندې موږ ته فایلونه ایښي دي. دغه فایلونه تاسو اوس کولی شئ چې په زړتریکس بکس کې راواخلئ. نو زړتریکس بکس به خلاص کړئ. لومړی به تاسو فلش باندې کلیک وکړئ او دلته به مینهوالو تاسو ګورئ پی ډي ای. لومړی به تاسو پی ډي ای باندې کلیک وکړئ. یو کلیک به پې وکړئ او ډیسکټاپ ته به لاړ شي. دلته به تاسو اے پی فایل راواخلئ. یعنې پی ډي ای نه موږ کلیک وکړ او اے پی فایل به راواخلئ. فلش فایل چې دی هغه اے پی دی. که چیرته تاسو ته یو فایل درکړل شوی وي نو هغه به هم پی ډي ای وي. دلته دوهم بوټ درکړل شوی، تاسو به دلته بي ایل باندې کلیک وکړئ، بي ایل به راواخلئ او همدا شان دریم آپشن دی موډ یې مې لیکلی او سی پي به راواخلئ په دې کې او سی سی کې به په خپله سی سی راواخلئ. تاسو ته دلته آپشن درکړل شوي دي. نو کله مو چې دغه فایلونه راواخیستل دلته به مینهوالو تاسو په فلش باندې کلیک وکړئ. پاس ګورئ یو آپشن لاندې دی ریډ پی ای ټي او دوهم دا ریبوټ ده او پاس آپشن ګورئ هغه بیا فلش دی. نو تاسو کله چې فایل راواخیسته له هغې وروسته به تاسو مینهوالو په فلش باندې کلیک کوئ. مینهوالو تاسو به موبایل کنیکټ وي نو دغه وخت کې به تاسو مینهوالو په فلش باندې کلیک وکړئ نو پروګرام به چلو شي. د فلش ګورئ دغه فلش باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو مینهوالو تاسو طریقه زده کړه، تاسو خپله ازمایښت کړئ. که چېرته ستونزه وه ماته یې په کمنټ کې یا وټساپ کې ولیکئ، انشاءالله ستاسو مشکل به حل کوم. مینهوالو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.